سلام د نن سهار د 8 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. امریکا ویلي په افغانستان کې رڼې له تاوتریخوالي او ویرې پرته ټاکنې د ولسواکۍ د پیاوړتیا تر ټولو ښه لاره ده. په کابل کې د امریکا سفارت په دې پرله پسې ټویټونو کې همداراز هیلهمندي ښودلې چې افغان ولس به سبا وکولی شي د خپلې رایې د لارې خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړي. دوی همداراز د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او له کورنیو چارو وزارت ته غوښتي چې ډېر ژر باید د رایې ورکونې د 445 تړل شویو مرکزونو ځایونه مشخص کړي څو رایې ورکوونکي بې ځایه سرګردانه نه شي. تر دې مخکې اړوندو مسؤلین ویلي وو چې د ټاکنو په ورځ به په ټول هیواد کې 4942 مرکزونه پرانستي وي. کورنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشر ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه په کابل ښار کې د وړو بارونکو موټر پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې دغه امر له نن سهار عملي او د ټاکنو بهیر تر پایه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه بنسټ تېره ورځ په همدې موخه کابل ته د بارونکو موټرو راتګ هم منع کړی و او زیاته کړې وه چې دغه مسئله به د ټاکنو بهیر تر پای ته رسېدو پورې دوام ومومي. له دې سره سم په هیواد کې د ولسمشر ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه د تورخم لاره نن او سبا په بشپړه توګه د مسافر پر مخ وتړل شوه. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه لاره تېره ورځ د 4 ورځو لپاره د بار وړونکو موټر پر مخ هم تړل شوې ده. له دې سره سم د پاکستان حکومت هم د دغه بهیر د خوندي ترسره کېدو په موخه نن او سبا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. کابل ګارنیزون او امنیه قمندانۍ په دې ښار کې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د امنیت د ټینګښت په موخه د دولتي ځواکونو له چمتووالي خبر ورکوي. د دوی په وینا په کابل کې د رایې ورکونې د مرکزونو د امنیت د خوندیینې لپاره نږدې 10,000 ځواکونه ګمارل شوي دي. دغه چارواکي همداراز د طالبانو د خبرداري په تړاو د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د طالبانو د اټکلیزو بریدونو مخه به ونیسي. په تېرو 2 میاشتو کې ټاکنیزو منځتړلو پر مهال د سرغړونو او درغلیو په ګډون 94 شکایتونه ثبت شوي دي. ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون وایي دا شکایتونه له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې او په ټاکنیزو سیالیو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتون په اړه دي. په همدې حال کې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر نمایندانو ته خبرداری ورکوي که تر 4 ساعتونو پورې د خپلو لګښتونو نوملړ یاد بنسټ ته ونه لیږي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون ته به معرفي شي. او پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که د کمیشنرانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا ترمنځ اختلافات حل نشي او ټاکنې ترسره شي نو دغه لړۍ به له ننګونو سره مخ وي. د دوی په باور که دا اختلافات دوام پیدا کړي نو د ټاکنو د پایلو اعلان به هم ستونزمن وي. له دې سره چې تر یوې راتلونکې ورځې پورې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي خو لیدل کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمشنر محمد عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ترمنځ مخالفتونه حل شوي نه دي ځکه کومې ناستې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جوړوي لیدل کېږي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په ناسته کې وي ښاغلی عبدالله هلته نه وي او که چیرې ښاغلی عبدالله په ناسته کې وي نو بیا حبیب الرحمن ننګ شتون نه لري. ما در 6 ماه که در کمیسیون انتخابات هستیم ما به تمام طرز العمل کمیسیون انتخابات احترام گذاشتیم هیچ فیصله و هیچ طرز العمل ما نقض نکردیم. این واضح هم به نهادهای ناظر بر انتخابات هم به احزاب هم به رسانه ها ما بیخی در این مورد چالش میتیم بیاین از کارهای ما نظارت کنیم ما با برشان اجازه میدیم. با رئیس دارالانشا ما اختلاف نداشتیم. ما یک سلسله کمکاری های قبلا وجود داشت که تانستیم بعد از امور کنفرانس ها رو حل بسازیم تا جای په همدې حال کې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي که چیرې دغه مخالفتونه حل نشي د ټاکنو د پایلو اعلان به ستونزمن کار وي. ما هم در جریان هستیم متاسفانه تعامل بین کمیشنرها و دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و تعامل خود کمیشنرها بین همدیگه در کل خوب نبوده به خصوص هر اندازه ما به روز انتخابات نزدیکتر میشیم اختلافات بیشتر خود رو بروز میده. تنش‌ها موجود است میان دبیرخانه و رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات و کمیشنرها واقعا معضله ساز است به خاطر چی که در این شرایط حساس میتونه تاثیرات منفی را بالای نتایج و آرای مردم افغانستان بگذاره.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر محمد عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس تورن کړی و چې د دارالانشا ریاست په لوړو څوکیو کې ناقانونه کارکوونکي ګمارلي دي، خو د دارالانشا ریاست دغه ادعا بې بنسټه بولي. بلخوا په ژواک خبري اژانس موده وړاندې یو راپور خپور کړی و چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ولسمشرۍ ټاکنو ته د نومان فرامرز تمنا شاګردانو له ګمارنې پرده پورته کړې وه. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.